هر ښار سپین بولدک ولسوالۍ موټران چې زه ووینم پر دغه حالت موټران دي موږ پکښې ګرځو هټ کې ولاړ دي خرڅوي یې دا ټرمپ هلټو ده ما او خانزاد صاحب پکښې ګرځو موټر پیدا کوم ښایسته رنګ شپاڅو ولاړه د 2020 ماډل نه ټوله کاټ موټران دي پریس دي نو اوس موږ روان یو بل ځای ته د دغه منډیانو څخه راووتو دا آریس کراون دی یا کاټ موټرانو منډۍ ده بس دلته چې هر رقم کاټ موټر وغواړې موټران دي دا ټوله کاټ موټران دي دلته روغ نسته ټال باندې پاسو ولاړه ده چې د دې بعد جوړوي او دا پنچ پریمو ده موټر در معلومیږي دا دی وینې ماشاءالله پر دا لارې باندې ډېر ښایسته سټور دی اوس مې دا شان واخیستو نو دغه موټر دی یا ما تاسو ورته وګورئ ماشاءالله که موږ ناست یو دا دی RCB او CSK میچ هم شروع ده خانزاد صاحب څخه ډېره مننه السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست نو را رسېدلي یو د کندهار ښار سپین بولدک ولسوالۍ ته هغه ځای ته چیرې چې د جاپان د موټرانو یو ستر مرکز بلل کېږي نو خانزاد صاحب ښه رالې خیر راورسېدې و شکر دی په یو داسې زړه ټکسي کې راغلي یو چې 2-3 ساعته وخت یې ونیوی و دغسې و نو نن به د خیره سره زه به تاسو د جاپاني موټران ووینم د خیره او زموږ د راتګ مین مقصد دا دی چې خانزاد صاحب موټر رانیسي و انشاءالله یې موټر به همراه شیریني وبګرځېږو موږ به موټر هم رانیسو په تاسو به هم دا موټران ووینو نو بلاګ را سره تعقیب کړئ دا د کندهار ښار سپین بولدک ولسوالۍ اوس موږ موټر ته ورخیږو د خیره سره زه د ویش پر طرف درځئ د خیره دا د موږ دغه ته ور وخاتو دا چیشته خانزاده او دې ته ور وخاتو زه د خیره سره دا دا منډۍ ته رالو دا چې ټوله موټران کنټینران دلته ماتېږي ګرځو پکښې کې موټران ګورو د خیره سره دغه اکوا ولاړه ده خرڅه سوې ده دا موټران چې زه ووینم پر دغه حالت ډېره سخته مې خانزاد صاحب خوا په بده سي ډېر ښایسته موټر یې مګر دغه یې کاټ کړی دا پاسو ده نو دغه موټران دي موږ پکښې ګرځو بالا پسې ګوري پسې ګرځي بس دا ټوله یاډونه دي موټران پکښې ولاړ دي ما او خانزاد صاحب پکښې ګرځو دا څنګه موټر د خانزاد صاحب سوزکی دی فکر کوم لوړ ماډل د خانزاد صاحب ماډل یې لوړ معلومیږي او پوش سټارټ هم دی او دا رقم یو شی صحیح نه ده خانزاده دا رقم یو شی ور روغ دی دا ټوله موټران په یاډ کې ولاړ دي خرڅوي یې دا ټرمپ هلټو ده کوا ده ټرمپ هلټو ده وینې دا دی سپین بولدک ولسوالۍ کندهار ښار ما او خانزاد صاحب پکښې ګرځو موټر پیدا کوو مګر دا دې خواته ګوره دا ټول سپیر پارټس تر اوسه مو موټر پیدا کړی نه دی نو تاسې هم را سره ګرځو موږ هم په موټر پسې ګرځو نو کله چې مو رانیوئ د خیره سره په اخر کې بیا به انشاءالله چې موږ څه شي رانیسو بیا به درته ووایو نو سرپرایز به وي تر هغو به نه درته وایو دا ګوره ټولې پرزې دي دی بل موټر یې کنټینر مات شوی دی ځینې راشوایه کوي نو موږ هم ګرځو په دا منډیو کې یو څه هوا هم لږ څه ګرمه ده دغه الټو ده دلته اوس د کنټینره شوه سوې ده داسې موټر دی ماشاءالله ته وګورئ 2014 ماډل به یې شاوخوا هغه میرا ده و
دا یو ښایسته رنګ شپاڅو ولاړه د 2020 ماډل به یې فکر کوم. زه یې ورسم که دروازه خلاصه بندې دي دروازې. لا یو داسې ښایسته موټر دی خانزاد، بند به یې بانټ وي، خلاص دی. دا یې ماشین دی 800 RPM. نو دا ټوله موټران دي، اخواته کاټ دي، دې خواته دا نور دي، اوس لاسونه پر ګرځي خرڅوي یې. دا کاټ موټران دي، دا ټوله کاټ موټران دي. دا ویټس ولاړ دی، دا 2002 ویټس دی ولاکه. بیا پریس دی، ما په نظر 20 ماډل به وي، او دا بیا پریس دی. نو دا ټوله پر کاټ حال دی. او دلته یو دانه سپینه GS اکوا ولاړه ده. دا GS اکوا د 14 ماډل به یي، زه څونه فکر کوم خانزاده. وه دا موټر دی. بس ما او خانزاده ګرځو را ګرځو. خانزاده ګرمي خو به دې نه ایسوې، لږ څه ګرمي سته. و نو ګرمي هم زیاته ده، او کیدای شي د ماپښین خواته دوړې هم شي. نو اوس موږ روان یو بل ځای ته، د دغه منډیانو څخه راووتو. دا د سپین بولدک ولسوالۍ عمومي سړک دی، دا طرف یې کندهار ته تللی دی. اوس دلته نو د موټرانو کمي نشته. دا چې بیا دی د سپین بولدک ولسوالۍ د کاټو موټرانو منډۍ ده. بس دلته چې هر رقم کاټ موټر وغواړې پیدا کولی شې. دا دی اوس چې زه ورته رالم، دا مکمل موټران کاټ دي، بیا جوړ کړي دي دغه دی. نو پکښې ګرځم، داسې به ولاړ شو. ته راځه دغه شورم ته یې وارې ورسو. میرا موټر دی 14 ماډل کاټ دی، بیا جوړ کړی دی. وه کاټ دی، دی وایي رنګ و شی نه دی پکښې سوی دی ډېر. دروازې و ټوله شان یې سم دي. وایي دا موټر دی. نو دا دي بس ټوله موټران ولاړ دي. ما او خانزاد څه پکښې ګرځو، ګرمي هم ده. نو تر اوسه فاینل نتیجې ته موږ نه یو رسېدلي چې پر کوم یوه بسم الله کړو. زموږ سره 2-3 اپشنه دي، نو چې کوم اپشن به مو کامیابه شي، په اخر پای کې به یې وویني انشاءالله تعالی. دا ټوله موټران دي، دا ټوله کاټ موټران دي. دلته روغ نشته، په دې منډۍ کې به ډېر کم وي. دا یو سپینه میرا ولاړه د خانزاد څه دغه یو. دا د کندهار ښار د سپین بولدک شدیده ګرمي. نن بیا یوه خبره ده خانزاد صاحب، دوړې نشته. دوړې نشته، باد نشته، ګرمي کوي، مشکل نه لري. وروسته بیا دوړې پیدا کېږي. نو بس موږ هم د لمر کې ورته ګرځو. نو کوشش کوو چې داسې یو ښه ثابته موټر پیدا کړو چې بیا مو وروسته په عذاب نه کړي. په تاسو کې هم د چا د ویش جاپانۍ موټر په کار نو زه مو په خدمت کې یم. دا څه یو ادرس غلط دی، زه ورته وایم چیرې دا ادرس یې وایي سړک ته مې ور وباسه بیا رامعلومېږي. ژر به انشاءالله در پیدا را پیدا کوې انشاءالله تعالی. نو بس دا په سپین بولدک یا په ویش کې خو نو بله میوه نشته. یوه میوه یې موټران دي او بله میوه یې دوړې دي، بل شی نشته. دا خو نو پاسو ولاړه ده، اوس یې کار خلاصېږي سمیږي. دا میرا ده، سپینه میرا ده 2014 ماډل. ځای ستا په کار و خانزاد، د هغه ځای دې په کار و. ځه صحیح ده. نو دا د بل ته رالو ګرځو، نو تاسو مو تعقیب کړئ. ښه موټر دی ماشاءالله، کولر چالان دی. نو دلته په ویش کې 4 ځای کښېنیا، پرزه پارټس سپیر پارټس د موټرانو شامه پراته وي، بیا به ناست یې مقصد تر سر به یا دا شی لاندې کوې. نو سړی خو نه شوې خانزاده دی ژر. تر اوسه به دې زه هم 10,000 سټیپه لا نه یې ولي. پر کاټال باندې پاسو ولاړه ده، چې د دې بعده جوړوي. او دا چې ده کاټال ټو ده، یوه دانه دا ده، یوه دا ټو ده.
سم موټران یې خراب کړي. خانزاده څنګه سو موټر؟ کم یو دې خوښ سو؟ هو دغه خبره هم ده. مقصد که موټر رانیوی که نه رانیوی زه ډوډۍ غواړم. دغه بیا خړ رنګ مې بسکوټي رنګ ورته وایي دې ته ده. دې خوا دروازه یې بنده ده. پاسو د 2020 ماډل. ښه موټر دی ماشاءالله. دغه یو موټر دی ولا که د مووي په نامه دی که د چیش په نامه دی تاسو بیا پیژنئ. دا هم کارت دی. دا دی زه پکښې ناست یم. د ولده ښایسته د میلې موټر دی ماشاءالله. ښه ښایسته امپیرانو شانې دي. دا د وینې ورته وګورئ. بس موږ هم تر اوسه پورې ګرځو. موټر اخري فیصله به نه ده کړې. داسې ګرمي هم سوې ده نو تر اوسه خو لا ماشاءالله دوړې نشته. نو ګرځو موټر رانیسو فاینل بیا انشاءالله ستاسو سره خبرې کوو چې کوم موټر مو رانیوی نو بیا به انشاءالله هم کندهار ته پکښې ولاړ سو بیا په تاسو ووینو. RS کراون دی 2013 فکر کوم داسې 19 داسې ماډل وي. واه ماشاءالله ماشاءالله څه یو موټر دی څونه خوندور. بیا پنچ پریمو ده 2015 ماډل. دا خو نو ماشاءالله ډېر ښایسته موټران دي. څونه ګرم دی څونه پاک ښایسته. دا پنچ 2015 ماډل. هو الحمدلله بالاخره دا دی موږ هم سودا وکړله موټر مو رانیوی. نو ماشاءالله چې موږ غوښتله یا د کوم شي په تمه راغلي وو چې زموږ څنګه خوښه وه یا زموږ ذوق وو یا ډیمانډ مو نو هغه رقم موټر مو پیدا کړئ. نو بیا چې کله د دا ویش یا سپین بولدک ولسوالۍ څخه ووتو مخکې یو ځای به یو څه اوبه وو د څښلو شیان هم راواخلو. نیټروسي کړه مو پیدا کړه ځکه هوا ډېره ګرمه وه. نو بیا به انشاءالله مکمل ریویو بیا درکړو. او بل پاتې سو شیریني د موټر هغه به انشاءالله د کندهار په ښار کې خورو. نو که چیرې وخت و ناوخته نه و یا روڼا و موسم سم و نو خو شیریني به هم در باندې ووینو که نه و زه شیریني به خانزاد صاحب باندې خورم. هغه شیریني خو داسې وه چې د ټلیفون رانیوی ما د ځان سره فکر وکړئ سړی که ټلیفون عموما چې څوک یو شی رانیسي پیسې ورسره خلاصې شي نو ما فکر وکړ چې د ده سره پیسې خلاصېږي چې موبایل رانیسي. او ما بیا به ولاړ سي به بل مشکل سي بالا مې تر واده مخه لا شیریني ځینې واخیسته نو نن هغه رقم نه دي سوي. زه په جیب خبر یم شی ورسره شته. نو بس ځو د خیره سره مخ ته بیا انشاءالله موټر در ښکاره کوم تاسو متعقب کړئ. دا ډشبورډ یې تاسو وګورئ چې نو څنګه کم موټر در معلومیږي. دا دی وینې ډشبورډ یې د ډشبورډ څه تاسو پرتله وکړئ بیا وروسته. او ماشاءالله ډېر ښه پیکاپ یې هم دی ډېر ښه پورته کېږي او ډېر پوست ده ماشاءالله. ډېر خوندور موټر مو رانیولی دی. نو بس دا دی موږ هم روان یو. خانزاد صاحب تر اوسه خو ځینې راځي و
اوس راځي بس خدای دې ماته د خیر کې او هغونه پاته دې روپۍ خدای د خیر کې و څونه ښایسته پکښې معلومېږي بیخي دی تور سولو ولا لکه د کولالو دغه غرڅې سره راشوه سوي و دا دې ګوره موږ هم ګوره په وتو یا یو سټور دی یا ماشاءالله پر دا لارې باندې ډېر ښایسته سټور دی دلته به یو شی راواخته چې شولو عطرونه هم پراته دي کوچني 2 دانې راواخه او بل چیش راخو د کوزۍ دا چیش به پرته ده د کوزۍ به راواخو صحیح ده ته هېټ راواخه زه به دا له کوزۍ راواخم صحیح ده که څه هم موږ غرمه ډوډۍ نه وخوړلې نو اوس مې دا شیان واخیستو سنیکرز او انرژي خانزاده ډېره مننه نو دا به وخورو بیا انشاءالله د موټر شیریني پر پیزا ده د خیره سره پیزا به بیا انشاءالله خورو دا دلته ښه جیبونه هم ولا لري دا موټر بالاخره ستاسو د انتظار شیبې پای ته ورسېدی نو دغه موټر دی یا 2014 ماډل الټو ماشاءالله ته ورته وګورئ څنګه موټر دی یا داسې یو ښایسته موټر ډېر خوندور ډېر یو ښایسته رفتار ماشاءالله په رنګ ډېر خوندور موټر دی ماشاءالله بیخي مې خوښ شو دا دی دننه بیا زه په تاسو ووینم تاسو ورته وګورئ ماشاءالله څونه خوندور دا ډیکې ده نوی جدیده دې ځای کې ګوره زه ناست وم ښه پر طبیعته دا دی بسم الله الرحمن الرحیم دا در باندې ومې لیدی مبارک دې شه نه ژوندی اوسې ولا څه وګرځېدو ګرمي وله خو په دې کوچني موټرانو کې یعنې ښه پوست موټر په ډېرو جمپو کې ډېر پوست و بیخي ما دغه شته داسې دغه اکسپیکټیشن نه درلوده چې دی دې دونه پوست او ارام نو مبارک دې شه همراه شیریني دا دی بالاخره هغه موټر ته ده موټر د شیریني دپاره ما چې پر لارې درته ویلي وو نو د موټر شیریني باندې پیزا خورو نو په 2 ماینو مې نه کې یو په یو هوټل کې ما یو وخت هم یو ولاګ جوړ کړی دی نو دا د خانزاد شیریني ده بیا وروسته در باندې وینم دلته موږ ناست یو دا دی ار سی بي او سی اس کې میچ هم شروع دی او موږ پیزا ته انتظار یو خانزاده بیا مې په تر تاوان که پیزا ته بیا نه رانیسې موټر زه ځې رانیسم بیا ستا پیزا پر ما ده دا د ماشاءالله پیزا راله ښایسته لوکسه ماشاءالله نو بس موږ بې نوشجان کړو خانزاد صاحب څخه ډېره مننه